علماء دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه چې د هغه بنیاد یې خېده هغه علماء کرامو دغه انګریز خلاف جهاد شروع کړلو او دو سره باقاعده جنگونه شوي دي اور علماء کرامو قربانیان ورکړي دي. اخر دغه انګریز دای په تخت باندې مجبور کړلو او د دې لپاره علماء کرامو دومره قربانیان ورکړي دي چې دغه تاریخ لیکي چې کله لارې باندې تیریدل نو تاته به یو ونه د سینې ملویدله چې الته کې د یو عالم ولا جسم هغه زوړن تاته نه ملاو. پلکاو علماء کرام هغه دغه ازادي لپاره انګریز خلاف جهاد کې هغه شهیدان شوي دي. زمونږ دغه وزیرستان علاقې کې یو علاقہ دی ګورویک ورته یای دغه شاول نه رسید د تخیلو ته لارې کې رسی زور تخپل لاړیم کهی شیخ صاحب رحمت الله علیه سره مونږ لاړو نو الته کې یو بزرگ یو مجاهد تیر شوی دی حاجی مرزا علی خان رحمت الله علیه هغه دغه انګریز خلاف دلته کې جهادونه کړی دي او دغه انګریزي دلته نه درړولې دي او الته کې د الله تعالی د امداد هغه نخي هغه اوس هم موجود دي. خلک ګوري انګریز طرف نه څه کمی هغه توپې به وریدلې او کمی هغه اسلحې به چلیدلې او هغه نه الله تعالی تشي ګټي به جوړې کړلې کاڼي به جوړ کو هغه به ډزیدلې نه هغه نن هم پرتی دي او خلک د هغه زیارتونه کوي او اندرنګي الته کې هغه مورچه مونږه ولیدلې چې کمی مورچه حاجی مرزا علی خان رحمت الله علیه په قیادت کې دغه مسلمانانو دغه ځوانانو جوړې کړې وي او انګریز سره جهاد کول نو دغه انګریز اسه نه دي ترړیدلې دا مفتو کې نه دی لاړ چې بزاد زدن نه لاړم نه بلکې د سره مسلمانانو زمونږه مشرانو او علماء کرامو جهادونه کړی دي. څکله هغه په تخت باندې مجبور شولو نو اوس علماء کرامو سره دغه سوچ دغه تصور ملګری شو چې دغه تصور ولا بانی حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دی چې 1928 کې هغه دغه تصور پیش کو چې اوس انګریز خو مونږه ودرړول خدا دې چې دلته کې خو هندستان کې هندوان دي دا خو مشرکان دي څنګه يهوديان زمونږه دشمنان دي او اندرنګي دغه هندوان دغه مشرکان هم زمونږه دشمنان دي دا هغه کې دشمنی کې دغه يهوديانو نه څه کام خو نه دي هغه نه مونږه ازادي حاصله کړله هغه نه مونږه ځان خلاص کړو سبب دغه هندوانو لاندې مونږه غلامی کوو نو مونږ ته دسي یو ملک پکاره دي مونږ ته دسي یو خطاب پکاره دي چې الته کې زمونږه مسلمانانو ځان ته بدشهي وي الته کې زمونږه شعائر الله محفوظ وي الته کې زمونږه دینی خدمات هغه جاری وي او خپل او دغه دنیا ګډ ګډ ته الته نه مونږه دین اسلام رسو دغه تصور علماء دیوبند را بیدار کو. بیا 1931 کې علامہ اقبال رحمت الله علیه هغه دغه تصور خپل اشعارو کې پیش کو. بیا قائد اعظم محمد علی جینا مرحوم رحمت الله علیه هغه هم شو او دغه ټول علماء دیوبند او دغه علامہ اقبال قائد اعظم اندرنګ نور سیاسي لیډران دغه مشران د په ځای باندې شو او دو دغه کوششونه دغه مهنتونه شروع کړلو چې 1947 14 اگست اور 15 اگست په مینز کې شپې پاکستان وجود ته راغللو اور دغه پاکستان څه د سی وجود ترغله دي دغه د علماء کرامو لکه ما درته عرض وکړو د علماء کرامو ویني توي شوی دی ورکه او زمونږ دغه مشرانو دغه قبایلو دغه سپینګریو ویني ورکه توي شوی دی هغه د بعد دغه پاکستان وجود ترغله دي او څ کله بیا انګريز برتانیا دلتنتلو اور بیا دغه پاکستان ځان ته وجود ملاویدل اور بیا دغه حمایت دغه تاریخ کتابونه لیکي چې شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه تفسیر عثماني لیکل دي هغه د پاکستان د زمکه ګډ ګډ تلاړو چې تاسو به مسلم لیگ دغه حمایت کو او تاسو به هغه ته ووټ اچو په دې خبره کې چې مونږ ته بیل یو خطاب پکاره دي پاکستان پکاره دي هغه په نتیجه کې دغه پاکستان وجود تراغلو او دغه پاکستان څخه کله وجود تراغلو دغه مقدمه وګټل شو نو بیا نن سبا خلک دغه خبره کوي چې یاره علما او څه کړي دي علما کرام د اصل بنیان د پاکستان دي دغه
دغه قائد اعظم یا علامه اقبال مرحوم سره چې دغه پاکستان دغه علما نه وي، دغه علماء دیوبند نه وي، نو هغه هیڅ قسم کار نشو کولای. اندی د واجب نه خو کله پاکستان آزاد شو، انګريز ودرېدل، اخیری ورځ د انګريز ولوا نو کراچي کې چې د اول دارالخلافه د پاکستان وا، دلته کې چې کله اول ځل د پاکستان جنډا اوچتیدله نو قائد اعظم په خپل نه دی اوچته کړي دغه جنډا، اندرنګ بل سیاسي لیډر دا نه دی اوچته کړي، بلکې دغه جنډا چې اوچتیدله پاکستان کراچي کې علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه اوچته کړي دی. اور بنگلاديش دا هم د پاکستان حصہ وا، دا خو بعد کې بس دا زمونږ نه جدا شو. بنگلاديش کې ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه دا هم یو عالمو، بنگلاديش کې هغه دغه جنډا اوچته کا. نو علماء کرامو دغه پاکستان آزادولو کې یو خاص یو اهم کردار دی. اور دغه پاکستان د پرمادر تولو زمونږ مشرانو قربانیان ورکړي. دغه نن سبا تاسو دغه ځوانان ګورو چې بس دوغه صرف دې ته کار ویلې دی 14 اگست شي نو بس دو بیا پخپخي شروع کی، اندرنګ بیا بازار کې آتش بازیان شروع کی. دغه پاکستان په دغه پخپخیو نه دی آزاد شوه. دغه پاکستان دغه موټر سایکلونه دغه گاډو سلنګ سره اوښلوه او بیا ډروا یوي چولینه وزه په بلی چولینه وزه ټول خلک په عذاب کړي. دغه پاکستان دې طریقې سره نه دی آزاد شوه. څه کم ورځې پاکستان آزاد شو، څه کم ریل ګاډي کې مسلمانان د هندستان څخه کومه خطا ده التن رتللو پاکستان ته، نو ایڅ د ریل ګاډي دسه دروازه نه وڅ الته کې وینه نه پرتا. او دغه ورځې باندې ایڅ 10 لاکه مسلمانانو قرباني ورکړي دي، 10 لاکه مسلمانان شهیدان شوي دي. اور او زره زمونږه مسلمانان زنانا زمونږه خويندې میندې هغه خپل عزت بچاو د پاره سمندر کې ټوپونه کړي دي، چلنګونه لګولې دي چې زمونږه عزت محفوظ شي، دغه هندوان دغه مشرکان زمونږه عزتونه وانخلي. اندرنګ یوې علاقې کې دغه هندوانو مشرکانو د مسلمانانو څخه زنانو باندې حمله وکړه، د هغو عزتونه لوټ شوي دي دغه پاکستان آزادولو د پاره. خو اوس سوال دا پیداویږي چې پاکستان څخه دغه ازادي دل دغه پاکستان څخه د پاره آزاد شوه. ما درته اول خبره وکړه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه اول دغه تصور پیش کړی دی او دغه مشوره پیش کړی دی چې انګريز خو مونږه ودرړول، خو اوس مونږ ته د یو ملک پکاره دی چې الته کې مونږه آزادانه ژوند تیر کو او الته کې زمونږه اسلامي شاعر دا محفوظ وي. نو دې د واجنه چې کله دغه ځوانانو کې دغه مهنت شروع شولو، مسلمانانو کې دغه مهنت شروع شولو، نو د هر مسلمان په ژبه باندې دغه ناراوا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا الله. د پاکستان مطلب دا نه دی چې روټي کپڑا مکان، د پاکستان مطلب دا نه دی چې دغه ځکه مونږ ته معیشت زمونږه خشي. پاکستان مقصد دا نه و چې دلته کې مونږه ژوند تیر کو، ژوند خو مونږه هندستان کې تیرول شو، الته کې هم مونږه شپه او ورځ سبق کول شوې، الته کې هم مونږه به مات ګډ منځونه کول شو. خو نه دغه پاکستان نه خو مسلمانانو د پاره آزاد شوه دی، نه خو د پاکستان ژوند تیرولو د پاره آزاد شوه، بلکې دغه پاکستان اسلام د پاره آزاد شوه. هر مسلمان په زړه کې دغه جذبه وا چې مونږ ته د ملک پکاره دی چې هغه اسلام د پاره وي. اور علماء کرام فرمایي او دا تاریخ ته او دا حقیقت ته چې د پورا زمکه په مخ باندې صرف دوی بدشایان دي، دوا ملکونه د سړي چې هغه اسلام د پاره جوړ شوی دي. یو مدینه منوره چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره اسلام د پاره سټیټ ګرځولې دي، او دویم هغه پاکستان دی چې دغه پاکستان علماء دیوبند علماء کرامو دغه اسلام د پاره آزاد کړی دی چې مونږ ته د یو بدشاهي پکاره دی. نو دغه پاکستان څخه کله آزاد شو، خو انګريز هغه کوم ډیر حرامي دی. انګريز دغه خپل لوخي چاټو ته اور خپل چمچو ته دای پاکستان کې پریګ دولې اور دوی ته هغه د تعلیم ورکړو چې مونږ خو دلته نه روان یو، خو دلته کې ګورا نظام درنه اسلام ولا نه چلیږي، دلته کې مسلمانان به هغه خپل مرزي ژوند درنه تیر نه کی، عدالتونو کې به زمونږ نظام وي. هغه ورته تسلیان ورکي چې زمونږ هم تاسو نمک وړلې دي، مونږ نمک حرامي نه کوو، دغه کار د تبغه مشه مونږ کوو. او نن نه پوره اسلام
دغه پاکستان 1947 کې آزاد شوه دی او نن پورې وګوره بس دلته کې عدالتونو ولا نظام وګوره زمونږ کم بدشایان رچی او په کمې طریقې سره رچی نو هغه طریقې ته وګوره نو اقا شانتی مونږ ته بدشایان هغه نصیب کیږي یعنی دغه شانتی مونږ پرې نګدولو زمونږ باندې یو عادل بادشاہ دراشي مونږ باندې یو مسلمان بادشاہ راشي چې هغه زړه کې خوف خدا وي هغه د رعایا او خیال ساتي د هغه حقوق ادا کوي کنه پاکستان خو آزاد دی د پاره پاکستان خو آزاد اسلام د پاره چې دغه اسلام به صرف پاکستان کې نه وي محدود بلکې دغه پاکستان نه بخاو شټول زمکه طرف ته دغه اسلام سي نو به هر حال خو بیام پاکستان چې آزاد شو دغه شتا کومه ازادي دی باندې مونږ د الله تعالی شکریا ادا کوو الحمدلله پاکستان کې چې مسلمانانو د پاره کومه ازادي دی به دنیا کې بل ملک نشتا سعودیا وګوره مکه مکرمه دی ورکی مدینه منوره دی خو الته کې اسلام د پاره څه ازادي دی اسلام د پاره ازادي نشتا الته کې امام کعبه هم د حکومت مرزي خلاف یو خبر هم نشي کولای هغه یو امام عیاشی فحاشی خلاف څه خبره کړی و نه پورې هغه جیل کې دی چې هغه به کله راوځي دغه جیل نه به د هغه جنازه اوځي او د دې کې الحمدلله زمونږ دغه منبر باندې زمونږ علما زمونږ مشران هغه خپل خبره د اسلام خبره هغه خو آزادانه طریقې سره کولای شي مونږ په دې باندې هم شکریا ادا کوو خو د دې ختمونو د پاره دغه غیر لګیا دي څکله وی مونږ دغه ازادي هم دغه خلکو نه واخلو او هغه دغه کوششونه قسمه منسوبې جوړي خو الحمدلله زمونږ علما کرام چې عوام ور سره هر څنګه سلوک کوي عوام هغه سره هر څنګه رویه استعمالي او دغه علما کرام توهین کوي او دغه علما کرام پسې زیاړي زورل کوي او دغه علما کرام پتانو باندې د خرونو د خنجرانو ول تصویرونه لګي او اندرنګي هغه پسې زیاړي زورل کوي د هغه سپکوي کوي خو بیا هم دغه علما کرام ان دې د پاره لګیا دي چې دغه پاکستان اسلام د پاره آزاد دی دلته کې به اسلام وي